او فرمایش د ټولو حاضرینو یارانو زه ستا د کسته ورته خاندم بېګانه ته تا نو کتلې کله زما مین و زړه ته چې تا ویلې دي جانانه ځم هلته دومره مې سوچ نه و دا ستا و بېځانه ته د بېوسې ځنځیران ګرځوم په پښو کې او د احمد کندهار والا شخصا دغه فرمایش د مرشدي جنسي احمد کندهار والا احمد و نور احمد کندهار والا محمد کندهار والا د بېوسې ځنځیران اچوم په پښو کې خپله مې واچاوئ رڼا ژوند په تیارو کې محمود هم دغه فرمایش کوي ما جوړه کړې بادشاهي وه په فکرو کې ما جوړه کړې بادشاهي وه په فکرو کې ځان مې کم راوستې په خپله په تربرو کې ستا د بڼو سره د چا په وصف روان یاره ښایسته نور سینګار څه کوي ندی راز دی نو بازار څه کوي دی که د خپل ځان سره ښه کوي دی انتظار د خلکو نه کوي دی انتظار د خلکو نه کوي سندریان باچا و زمر ګورو دی ستا د بڼو سره د چا په وصف راته د دې چړو سره د چا په وصف راته د کتلېدو سره د چا په وصف راته ستا د کتو سره د چا په وصف راته زما په پوښتنه تو خوراکه خوړل کېږي د ثواب کار دی یو راسه نه یېرېږي یاره ښایسته نور سینګار څه کوي ندی راز دی نو بازار څه کوي دی که د خپل ځان سره ښه کوي
خلقنا كبير بيدي انتظار خلقنا كبير لا 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 او د بازک جم د نقاب